زمونږ دا درخواست د عمران خان صاحب ته وزیر اعلی ته چې لهذا زما دې څه وکړي زما پلار هم چې کوم دی بیمار دی او عاطف خان ته هم زمونږ دا ګزارش دی چې لهذا ما له څه وکړي زما څه مخنیوي وکړي او لکه مونږ دومره تنګ شوي چې لکه ځان مرګ ته مونږ تیار یو چې مونږ ځان مړه کړو. ګرانو کتونکو ستاسو قربا یوسف جان چې کم دینو حاضر دی په پی کې 50 حلقه کې تاسو وینئ ما سره چې کم دینو سرونه چې کم دینو موجود دي شیر علي چې دا یو خبر کړ دی د پی ټی آی او دوی چې کم دینو ډېر لوی تحفظات دي ډېر لوی خفګان ګیلي دي ګیلي څه دي دې باره کې مونږه د دې نه تپوس کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. شیر علي خانه ته ډېر یو تکړه ورکړې د تحریک انصاف او ډېر لوی حالې ځلې دي لکه مونږ وکتل دلته په دې علاقه کې ستاسو تپوس هم مونږ وکړه پوښتنه مو وکړه لکه وبه وایو چېرې لکه ستاسو چې کوم خدمات دي د پی ټي آی دپاره نو ډېر لوی دي او تاسو همیشه په الیکشن کې چې کوم دی په دې پی کې 50 باندې تاسو ډېر لوی لیډ ورکړی و چې عاطف خان لکه تاسو په دې علاقو باندې یا که داسې ایم پی ایم ان نورو تا په دې علاقې هغې له ډېر لوی لیډ لکه پاس کړی مو نو اسې اوس تاسو څه ګیله او څه معنه ده چې لکه د هغې نه کوئ لکه مونږ ته وایي چې دې ډېر خفه شوي څه ګیله کوئ؟ جی مونږ دا ګیله کوو چې ما په پارټۍ کې دونه وخت تېر کړو د 2013 نه او دې له مونږ ډېرې هلې ځلې کړې دي په الیکشن کې شپې ورځې مو ته چې کم دي رون کړي دي او دا ناظمان شو دوی ته دا پته د ایم پي ګانو ته هم دا پته رسو پیرې پسې تللی یم دوی ته پته چې دا سړی غریب دی او دله سکول غواړي خو لکه دی چې کله بیا خپل مفاد او خپل مطلب وکړي نو دی بیا چاته نه ګوري او ما دی له ډېرې منډې تړلې ووالې دي چې کله پاس شي نو بیا چې ولا ورشي نو کله وي خان نشته خان دلته دی سیب هلته دی سیب دلته دی نن کوم سبا کوم دی ناظمانو ته ما څو پیرې ویلي دوی ته پته ده خو دوی وایي نن سبا بل ورځ هغه دغه لکه مطلب یې دا چې لکه تاسو له مونږ کار نه کوو هسې راپسې مین خیره زمونږ دا درخواست د عمران خان صاحب ته وزیر اعلی ته چې لهذا زما دې څه وکړي زما پلار هم چې کوم دی بیمار دی او عاطف خان ته هم زمونږ دا ګزارش دی چې لهذا ما له څه وکړي زما څه مخنیوي وکړي او لکه مونږ دومره تنګ شوي چې لکه ځان مرګ ته مونږ تیار یو چې مونږ ځان مړه کړو ځکه چې لکه دومره ځان هم چې کوم دی په پارټۍ کې بدنام کو علاقې کې هم خلکو ته ځان بدنام کو هر سړی ما ته مخ راړی چې یاره ته په دې پی ټي آی کې یې تا له پی ټي آی والا څه وکړه ما ته خو ته وښایه چې تا له پی ټي آی والا څه وکړه نو زه دې ته دا ګزارش کوم مور مې چې کوم دی د سابندي بیماره ده زما علاقې خلکو ته دې ناظمانو ته ښه پته لري کره زما مور تلې ده څو پیرې تلې ده خو دې سره د پردی دور سره قدر عزت نشته نو د دې به څوک د دې د تور سره به څوک څه قدر عزت وکړي نو دې عاطف خان ته دې چې کوم دی دې ته زما د ګزارش دی چې زما دې څه مخنیوي وکړي او ما له دې څه وکړي د نالې نوکري دې راکړي د هر څه یې چې راکړي چې د دې خلکو د خلاف باټوالی ده خولې نه مې وباسي د دې پیغورونه مې وباسي دا راته ووایې دونه هم خبر شو که نه ستاسو لکه د ځای خلک هم دکه خبره کوي چې شیر علي خان چې کوم دی یو سرګرم کارکون دی او دی چې کوم دی نو ډېر ښه و هغه وخت کې او دی یو ډېر لکه په دې پارټۍ کې چې کوم دی نو دی هغه جاني او مالي قربانۍ ډېرې ورکړي دي نو لکه تاسو خو دې چې کله پارټۍ ته راتلئ نو هغه وخت کې خو تاسو په خپلو پښو ولاړ وئ تاسو لکه هغه اړي موړي په دې پارټۍ کې خپله دغه کړه او مونږ اړي موړي په دې پارټۍ کې ختمه کړه څه چې به مې ګټله وه په دې پارټۍ کې په دې بینرو دا د ټولو کلي او دا ټول علاقې او دا ټول بازار والا واقف دي چې دا لږ په 1400 په 1500 او په 2000 دا بورډونه لګي دا مونږ سره دا زمونږ دا نیک ولاړ دي ته هم دا پته چې دی دا پیسې ګټي کور ته یې نه وړي دی په دې بینرو باندې لګي ما خو دې دپاره لګولي چې دوی به ما له څه وکړي مونږ غریبانان یو ټیک ده چې لکه یو سړی وایي او دوی وایي چې مونږ د غریب سړي ملګرتیا کوو بل پاکستان سمو پاکستان غم دی را سره خو چې زما په کور کې چې کم دی څه نه وي نو زه په پاکستان په داسې پاکستان زه څه وکړم لکه چې دوی تاسو ووایې که نه دا بینر چې بار لګېدلی تا جوړ کړی او جی دا ما جوړ کړی دی دا زما دا ملګری دی سیف الله نوم یې دی ده سره چې کم دی زه په شریکه باندې لګیا یم دا بینر 2-3 کالو چې دا بینر یې مونږ بدلو را بدلو دا جي دغه پته هم ده خو بس څه ووایو یاره چې دوی ولې نه پوهېږي لکه تاسو دا دونه غټې غټې بینرې دا لکه دا بینر چې دا زه ووینم زه به کم از کم دا به 350 روپو بینري او بیا چې لګېدلي هم دی نه چې 350 چرته دي په دې خو چې دې وخت ته پورې د 2013 نه مونږ حساب وکړو
نو تقریبا په دې باندې بس ویم او 8000 روپیا خو به راغلی دا که په 2000 روپیا نر باندې تی حساب وکړو 2 میاشتې پس دا مونږ بدلو ها لکه په دې باندې 8000 روپے خرچ راغلي په دې دغه په دې دا بر چتا کوم بیرر لګو ها جی بالکل اوسه پوری جی دا پته دا د خلکو ته پته لري د معلوم دي دی ویني سره چې کم دي ماشومان نه دي خو ته پته لري چې په دې کاتو دا خرچې راځي نو د دې خو ناظمان او ډیسټریکټ ممبران چې کوم دي ساوث د علاقې د ګلی باغ اغي خو چې کوم دي نو اغي کوټه دا اغي له نو کریم راغلي دلته کې رول اغي په خپل کسان دغه کړه تاسو یې کړی نو چې زه ته دا وایم چې اغي تا نه کوي او تاسو ته هم مې چې اغي تا ته په دې میاش کې کوم په هغه میاش کې کوم دغه کوم هغه کوم نو لکه مثال خبره ده چې لکه کوي دینا لته ویم لکه یو سړی چې یو سړی بردي کې نو سړی ته د لاس ونی سو روانه غواړي چې دا په پلان کې ځکه بردي کوم نو دا ډوب هغه دغه نو مثال خبره ده چې لکه تا کوم نه اګرانو کتل کو تاسو اورې دي شیر علي خان خبري حقیقت ډیر د افسوس خبري دي خو سویل نشو چې دوی د مشران ولی چې کوم دی دا شیر علي خان نظر انداز کړی دي موږ سره مشر موجود دی ستار رجی صاحب دا د علاقې دی دیم چې کوم دی نو د علاقې دی دیم ته خبر دی چې دوی سونه حالې زلوي دوی سونه خدمات دي په دې حواله سره موږ دینم سو ته پوز السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستار رجی صاحب دا سړی خو ډیر ګلمن دی بل خبره ده چې د دې لکه افسوس خبره ده چې کله پاټه باندې سخت وخت نو هغه کې دی خپل مرګ تم تیار چې کوم شو توی شو په پاټه سپروا نشتا اوس د والدم بیمار پلارم بیمار پکور کې دا غریب چې کم دی لکه مجبورې دلته کې چې لکه پخی چې پخی او هغه چې کم دی نو پدې ده کې چینه کې وړي او پاغه باندې خپل مور نو لکه ډیر مشکل وخت او پاټه ته اوس لاس راغون کړي اسی د پاټه د دې باره کې تاسو سوچته چې دا حقای دي نه جی دا خو ډیر بد کوي دا ماشوم خو 2013 نه د پاټۍ کې دی او زما خو چرګانو دکان دی خو کله ما سره او موږ سره چې داسې ځای وشي او اوس خو ځای ما سره نشته نو اوس د چې هوټل کې دی په 400 روپۍ 2013 نه دی په پاټۍ کې دی او چې چېرته جلسه درنۍ هغه په اسلام آباد کې مخکې چې د عمران خان درنې وي دا طب خان کوم دی کې جلسه دی ول رسېدلې خپله لکه دونه غریبي ده چې پیسې مسلې خو سوالو کې په ټیکټ په هغې ځان رسولی دی او جلسې او درنې له دی تلې شپې کړي او حالات یې ډېر خراب دي دی خو یې 50 سره تعلق ساتي طب خان القیسه نو زمونږ طب خان ته دا خواست دی چې دله خو تعلیم یې نشته خو چې داسې کلاس پور وله چېرته هسپتال کې یا کمیټۍ کې داسې نوکري ورکړي چې د ده دا کوره ګزاره پرې روانې په معاشره کې چې کوم دي زموږ د معاشره کې زموږ په دې خاص کر مردان کې زیات تر طبقه چې کوم دي نو دا د غریبو نه ډکه ده او غریبانان به تاسو ډېر ملاویږي خو ګوره دا ته وایم چې په غریبانانو کې په دې طبقه کې به تاسو ته مخلص ډېر ملاویږي دا شیر علي خان چې کوم دی دا مخلص دی مخلص په دې دی چې دی د ورځې 400 روپۍ دیاړي اخلي او دنه ما کله تاسو یو کو نو دی وی زدا بینر پر لګیدلې دا ګوره تاسو دا بینر دا تاسو په سکرین ښکاری دی دا بینر چې کوم دی یادی چې د دې 80000 روپۍ 70000 روپۍ لکه د کال جوړیږي او دا مونږه دا اوس چې کوم دیاړي کوم نو د دې لپاره چې کشتونه چې مونږ هغه چې کله جمع شي دغه پیسې زور کوم اسی زدي دیاړي چاله کوي یا چاله وکړه د دې پاټې له وکړه د دوی چې کوم قرباني ده نو کو دلته داسې یو سل کلاس پور ورکی هم به کمی ولې چې داسې ورکر نظر انداز کول خپل د ګریوان کې دی دا مشران وګوري نو په دمه چې کوم دی نو رحم وکړي او دوی چې کوم دی د دوی مطالبه بالکل صحیح مطالبه ده او مطالبه همیشه داسې ورکر چې تنگ شي نو دک شن په میډیا راشي نو مطالبه وکړي ځکه چې دوی یو خبره بل موږ چې موږ کله کالم کړی دی کاغه طب خان تم وفیه تم کړی دی کاغه موږ ته ناظم ته ویلي دي کاغه ته موږ ډیسټریکټ ممبر ته ویلي کده دغه اعلی شخصیات ته موږ ویلي د دې پاټه هغه چرم چې کم دینو زموږه کال نه وجد کړي او اسې دروغ راته ویلي چې دا کو هغه دی او دا دی هغه دی نو تاسو چې دا وټه غسته دا د دې ورکر په وجه غسته کتنن په دې کورسه دا د دې ورکر په دې وجه باندې سبا چې کم دی رشته نو لہذا په دې باندې رحم وکړي ما یوسف جان له اجازه راکې د خپل کیمرامین شهاب سره پښتو نیوز مردان